سلامون دوستانو، د اکسل پروګرام 19 درس ته ښه راغلاست. راځو یو ټیبل خلاصوو. زموږ تېر درس چې و په پیسټ باندې مو بحث کړی و. پیسټ موږ ټوله خلاص کړی و، ټول اپشنونه مو ویلي وه. که چېرې تاسې هغه تېر درس نه یې کتلی، تاسې کولی سئ چې په 10مه ویډیو کې د پیسټ ټول اپشنونه زده کړئ. نو نن د خیر سره راځو په کټ، کاپي، فارمات او فانټ او الاینمنټس په دې باندې بحث وکړو. نو دلته دا یو جدول دی. زه راځم که چېرې مثال تاسو غواړئ چې دا جدول پرې کړئ، یعنې مثال د دې ځای څخه کټ کړئ، بیخي لرې کړئ، ختم یې کړئ، دغه ځای یا هر ساحه چې تاسو غواړئ هغه مشخص کړئ، هغه ځای ته یې راواخلئ. نو موږ د کټ اپشن څخه استفاده کوو. راځو مثال زه دا انتخابوم، زه راځم دا ساحه انتخابومه، پر کټ باندې کله چې مې پر کټ باندې کلیک وکړئ، وروسته راځم زه هم په دغه ساحه کې غواړم مثال دلته راځم پر پیسټ باندې کلیک کوئ. اوس وګورئ د دغه ساحې څخه ټوله مثال پرې سو یا کاته سو یا ختم سو، دغه ساحې ته راغلی. نو دا د کټ وظیفه وه. او کاپي بیا دا وظیفه لري چې مثال هم دلته راسره شتون ولري او هم په دغه ساحې کې. اوس مثال زه پر دې باندې کلیک کوم، وبخښئ دغه ساحه انتخابومه، راځم پر کاپي باندې کلیک کوم، دلته دغه ساحه ورته انتخابوم، پر پیسټ باندې کلیک کوم. اوس وګورئ دلته هم زموږ سره هغه جدول سته او دلته هم زموږ سره هغه جدول سته. بل راځم پر کنټرول زد کلیک کوم، هغه خپرولي حالت ته راځم. بل اپشن چې لرو چې ډېر مهم اپشن فارمات پینټر دی. زه راځم فرض مثال دلته یو لیکنه لیکمه، دغسې یو ساده لیکنه مثال ولیکئ. زه اوس غواړم همدغه جدول ته چې موږ دغه فارمات مثال ورکړی یا دغه د فانټ کوم سایز چې اوس مثال زه دغه سایز یو څه غټوم، مثال دونه یې کوم، یا مثال دونه، دلته راځم دا بیرته بولډوم. اوس وګورئ زه وایم چې دغه په دغه فانټ چې هر فارمات مثال اجرا سوی یا هر رقم چې غواړم، دا مهمه دا نه ده چې یوازې مثال ما دا لیکلی دی. هر څومره لیکنه چې مو لیکلي غواړئ چې هغه اول لیکنه چې مثال هر رقم لیکلي هغه پر دا بل جدول یا مثال پر دا بل لیکنې اپلای کړئ، نو دغه فارمات پینټر څخه تاسې استفاده کولی سئ. زه راځم دغه ساحه انتخابومه، اوس راځم پر دې باندې داسې کلیک کوم. تاسې اوس متوجه سئ یعنې د دغه سایز چې هر څومره و، مثال 18 سایز یې و، د دې فانټ سایز هم هغسې و، دا بولډ و، دا هم بولډ سو. یا مثال برته راځمه دغه ایسته کوم، د دې ځای څخه لرې کېږم، برته دا انتخابومه، فارمات پینټر ته راځم او مثال د دغه لیکنې چې دی دغه رقم رنګ او دغه رقم سایز ټول دغه رقم پر دې باندې کلیک کوم. اوس تاسې متوجه سئ دا کوم رنګ چې موږ دلته انتخاب کړی و دې لیکنې ته یې هم ورکول سو او سایز هر څه چې مثال یې پر دې باندې اپلای سو. نو دا د فارمات پینټر وظیفه ده. په هر حالت مثال تاسې په هر لیکنې په هر ټکس باندې اپلای کولی سئ. بل مو بولډ ویلې وه، که چېرې مثال تاسې غواړئ چې ستاسې لیکنه بولډ سي. اوس مثال زه هم همدغه څو څندې مثال دا ټکس دی یا مثال دا نوم دې بولډ سي، نو پر دې باندې کلیک کوم، یعنې ډبل دې سي، یعنې د نورو څخه د یو څه متفاوت سي. دا زیاتره موږ د عنوان په بخش کې د عنوان په حیث موږ کارولی سو چې مثال د نورو څخه یو څه متفاوت وي، یعنې متن څخه او عنوان، یعنې عنوان باید یو څه ډبل وي. نو دا د بولډ وظیفه وه. او بل ایټالیک و، زموږ لیکنه مایل شکل ته اړوي، مثال داسې مایل کړي. او بل انډرلاین و، د انډرلاین په واسطه موږ کولی سو چې کوم لیکنه مثال موږ انتخاب کړي یا کوم جدول چې مثال موږ غواړو د هغه څخه لاندې کرښه وسي، نو د دغه انډرلاین څخه تاسې استفاده کولی سئ. موږ دوه قسمه انډرلاین لرو، یو دغه انډرلاین دی چې مثال یو کرښه منځ کې دغه ټکس لاندې پرېږدي، او که مثال چېرې غواړئ چې ډبل لاین وي، مثال زه پر دې کلاس باندې کلیک کوم او همدا د ډبل لاین پر دې باندې کلیک کوم، اوس وګورئ دا ډبل لاین سو. نو دا د دې دپاره دی. بل لرو، زه راځم دا برته لرې کومه، دا ټوله جدول انتخابومه. که چېرې مثال تاسې غواړئ چې خپل جدول ته بارډر ورکړئ یا مثال شاوخوا جدول ورکړئ، نو د دغه څخه استفاده کولی سئ. اوس خو دلته ما بارډر ورکړی دی، زه نه غواړم چې دې لیکنې ته بارډر ورکړم، نو په نو بارډر باندې کلیک کوئ. اوس تاسې متوجه سئ د دې ټوله جدول څخه بارډر لرې کړئ. که چېرې مثال تاسې غواړئ چې یا بارډر دې ورکړي، برته راځئ پر دې اپشن باندې کلیک کوئ، وروسته راځئ آل بارډر، نو پر دې زموږ ټوله جدول ته به بارډر ورکول سي. او که چېرې مثال وایاست چې یوازې راسته طرف ته چپه طرف لوړ کښته، دلته هم تاسې کولی سئ چې بارډر ورکړئ.
دا ټوله بارجرونه دي. بل ډرا بارجر که چیرې مثال تاسو غواړئ چې خپل د خوښې یو بارجر رسم کړئ یا خپل په خوښې ولیکئ نو د دې څخه استفاده کولی سئ. دوی تاسو ته یو پنسل درکوي بیا تاسو کولی سئ چې مثال په دا شکل سره بارجر واخلئ هر رقم بارجر چې مثال تاسو خوښوي نو د دې پنسل په واسطه تاسو کولی سئ چې بارجر خپله ولیکئ او بل دا بارجر دا په دې شکل سره موږ ته بارجر راکوي. بل لرو اریزر بارجر که چیرې مثال تاسو غواړئ چې بارجر پاک کړئ کوم به ساحې کې نه غواړئ چې بارجر ورکړئ اوس مثال زه دې ساحې څخه دا بارجر غواړم پاک نو تاسو د دې په واسطه کولی سئ د دې اریزر په واسطه تاسو کولی سئ چې هغه بارجر ټوله پاک کړئ. بل دلته لاین کلر دی که چیرې مثال تاسو غواړئ چې بارجر دغه لاینونه رنګ ولري نو تاسو د دې اپشن څخه استفاده کولی سئ. پر مثال زه هم د دې بارجر رنګ دی دا شکل سره یې مثال دا شکل سره دی یو رنګ تاسو ورته انتخابوئ مثال زه هم دا شکل سره دی. اوس زه راځم چې کله یو رسم یو بارجر رسمومه نو دغه بارجر رنګ به په دا شکل سره وي. بل لاین سټایل دی مثال چیرې تاسو غواړئ چې دغه لاینونو سټایل تبدیل کړئ تغییر یې کړئ نو د دغه اپشن څخه استفاده کولی سئ. هر مثال دونه ډبل اوسي په دا شکل سره په دا شکل سره پر مثال زه هم په دا شکل سره دی. اوس وګورئ کله چې زه رسموم نو هغه بارجر به په دا شکل سره بارجر وظیفه وکړي. که چیرې تاسو غواړئ چې د دغه حالت څخه ووځئ بیرته راځئ پر هغه اپشن باندې کلیک کوئ نو تاسو به د هغه حالت څخه ووځئ. دلته لرو فونټ که چیرې مثال تاسو غواړئ چې دغه فونټ نه یې خوښ مثال د دې فونټ دا سټایل نه یې خوښ دا تبدیل کړئ نو دلته راځئ پر دې اپشن باندې کلیک کوئ دلته مختلف سټایلونه ډېر سټایل چې مثال تاسو غواړئ مثال دا د مختلف سټایلونه تاسو کولی سئ چې دغه فونټ څخه استفاده کولی سئ. پښتو پکښې شته چې موږ د پښتو لپاره مثال لکه عربي دا دې دپاره استعمالولی سو او هم دغه فونټونه دي هر فونټ چې مثال زه هم دغه فونټ تاسو د دې اپشن څخه استفاده کولی سئ. بل دلته موږ کولی سو چې زموږ د فونټ سایز اندازه یې غټ کړو چې مثال څومره اندازه غواړئ دې اپشن په واسطه موږ کولی سو چې د فونټ سایز غټ کړو. بل دا یو دا غټه ای ده انکریز فونټ د دې په واسطه موږ کولی سو چې فونټ سایز غټ کړو د دې په واسطه کولی سو چې د کوچنۍ ای په واسطه کولی سو چې د فونټ سایز کوچنی کړو. اوس مثال زه وایم زه دغه مثال دا اپشن انتخاب کړی زه وایم چې دا دې کوچنی سي اوس وګورئ دې په واسطه تاسو کولی سئ چې د فونټ سایز کوچنی سي که چیرې مثال چې یا دا غټ سي سایز یې نو بیا د دې په واسطه کولی سئ چې سایز یې غټ کړئ. بل دلته لرو موږ یو زموږ فونټ ته رنګ ورکوي فونټ کلر لرو او بل د فونټ شاته یې مثال بکګراونډ کلر لرو. اوس مثال زه دغه دا مې انتخاب کړی دی زه وایم چې د دې رنګ دی مثال هر رنګ چې تاسو انتخابوئ مثال دغه رنګ دی یا مثال دا رنګ دی نو دلته موږ فونټ ته رنګ ورکوو. که چیرې مثال د فونټ شاته غواړئ چې یو رنګ ورکړئ نو راځئ د هغه هر رنګ چې مثال تاسو غواړئ اوس وګورئ دا رنګ موږ د فونټ شاته ورکولی سو. بل الاینمنټس لرو د دې په واسطه تاسو کولی سئ چې مثال خپل د فونټ یا مثال د ټکسټ الاینمنټس انتخاب کړئ. زه راځم دا انتخابوم اوس زه مثال وایم چې دغه چې دی دغه لوړ دغه د عمودي دی عمودي زموږ لیکنې ته الاینمنټس ورکوي او دا افقي ته ورکوي یعنې په دې شکل عمودي او په دې شکل افقي په دې شکل سره نو زه راځم مثال وایم چاپ الاینمنټس اوس زه دغه مثال انتخابوم یا دا ټوټل انتخابوم اوس زه وایم دې په لوړ طرف دې الاین سي. اوس وګورو په دې باندې کلیک کوم دا به لوړ طرف ته الاین سي او که چیرې مثال هم کښته طرف دې الاین سي دا سایز یې غټ دی خاص نه معلوم زه به د دې سایز کوچنی کړم. اوس تاسو متوجه سئ که زه هم لوړ طرف ته الاین سي نو دا به لوړ طرفه سي او که چیرې مثال هم کښته په سنټر کې سي نو په منځ کې به سي او که چیرې مثال وایم چې بټن لاندې طرف ته به سي او دا به په افقي شکل په دې شکل